سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د لوګر د برکي برک ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرپرست په یوه ماین چاودنه کې ووژل شو. د قمندان چې صبرخان نومیده نن سهار نږدې 8 بجې د یادې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې هغه مهال ووژل شو چې په موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی زیاتوي په دې پیښې کې 3 نور پولیسان هم ټپیان شوي دي. د دغې پیښې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی دی. ولسمشر غني یو ځل بیا وویل افغانان د باعزته او ټول منلې سولې پلویان دي او دا ډول سوله راتلونکې ده. ښاغلي غني تېر ماښام په عربي متحده اماراتو کې له میشتو افغانانو سره په کتنه کې زیاته کړه زموږ باورمندي ټولو افغانانو پر مساواتو ده ځکه ملي یووالی زموږ لپاره اصل دی. د نوموړي په وینا د افغانستان د محصولاتو د جذب لپاره د اماراتو بازارونه په پراخه توګه د چمتو کېدو په حال کې دي او له دې موقع باید اعظمي ګټنه وشي. افغانستان په 15 ورځنیو ټسټ لوبه کې ایرلاین ته په 7 ویکټو ماتې ورکړه. دغه لوبې د تېر جمعې په ورځ د هند په دهراډون ښار کې پیل شوې وې چې بالاخره افغان کرکټ ملي لوبډلې خپله سیال لوبډله د 7 ویکټو په توپیر سره له مخې لرې کړه. د ویل چې افغانستان د دغو 15 ورځنیو لوبو په 4مه ورځ نن بریا ته ورسېده. نن د کپ 20مه د خبریال له ملي ورځې سره برابر ده. دغه ورځ د کپ پر 14مه د اطلاعات او کلتور وزارت په وړاندیز او د ولسمشر غني په مشرۍ د کابینې له لوري تر تایید وروسته نومول شوې او ټاکل شوې چې دغه ورځ په تقویم یا کلیزې کې هم ثبت کړی شي. له دغه ورځې په داسې حال کې لمانځنه وشي چې یوازې په تېره اونۍ کې یو خبریال په خوست کې ووژل شو او یو بل خبریال په هلمند کې په یوې ماین چاودنه کې سخت ټپي شوی دی. د دوبۍ امیر او لومړی وزیر وایي د دوبۍ بازارونه د افغانستان د محصولاتو او تولیداتو پر مخ پرانیستي دي. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم تېره ورځ له ولسمشر غني سره په کتنه کې د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د هوایي دهلیز پرانیستي یو ښه ابتکار وباله او همداراز یې په ډاګه کړه چې په دې سره د سوداګریو لپاره ښې موقع هم برابرې شوي دي. ولسمشر غني هم په دې کتنه کې وویل چې دوبۍ ته به د هوایي دهلیز له لارې د افغانستان د محصولاتو د صادراتو کچه لوړه شي. او په سیمه چارو کې د سولې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ له مخامخ او رسمي خبرو پرته د سولې ټینګښت ناشونی ده. محمد عمر داوودي تېره ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مطالعاتو په نړیوال مرکز کې همداراز د افغان سولې په برخه کې د سیمې هیوادونو نقش مهم وباله او زیاته کړه په افغانستان کې سوله د سیمې د سولې په معنا ده. ویل کېږي په دې ناسته کې په ایران کې میشت یو شمېر سفیرانو او د سیمې او نړۍ یو شمېر شنونکو هم ګډون درلود. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله عمل.